أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم. الشريف اللهم صل على سيد الخلق محمد وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيد الخلق محمد وآله وسلم. دا شعبان مبارک و اهم میاشت ده. روایت و آثارو کی دې میاشت ډېر لوی فضیلت و اهمیت راغلی دی. احادیث و مبارکو کی د دې میاشتې جدا خصوصیات راغلی دي. دا شانتی د دې میاشتې د 15 شپې هم فضیلت په نور شپو راغلی دی. احادیثو کې راغلی چې د دې میاشتې په 15 شپه باندې الله تعالی خاص تجلی فرمای خپل مخلوق ته، خاص د رحم او د کرم نظر فرمای چې د هغې په وجه الله ټول بندگان مسلمانان بخي، سوا د هغه سړي نه چې هغه د الله سره شرک کوونکی وي، آیا کینهګر وي، زړه کې بغض او کینه ساتي، د دې بخښنه پکې نه کېږي. بعضې روایاتو کې راغلي دي چې الله پاک جل جلاله په دې شپه باندې د ټولو بندګانو بخښنه فرمایي، سوا د شرابي سړي نه چې د شرابي بخشش نه کېږي. دغه شانتې د هغه سړي چې د مور او پلار نافرمانه وي، دغه شان د هغه سړي بخښنه نه کېږي چې کوم رشته پرې کوونکی وي، او دارنګې د قاتل بخښنه پکې نه کېږي. الله پاک دې موږ د ټولو نافرمانیو نه محفوظ ساتي، او کوم ګناهونه چې زموږ نه شوي دي او کېږي، کریم رب دې راته په خپل فضل و کرم او مهربانۍ باندې بخښنه کړي، او رحم دې الله جل جلاله په ټول امت مسلمه باندې وفرمایي. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم په دې میاشت کې دومره ډېرې روزې نیولې چې عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي کله کله به نبی پاک صلی الله علیه وسلم په دې مبارکه میاشت کې دومره روزې ونیولې چې مونږ به وی چې ټوله میاشت به د دې روزه وي. کله به دا ډومبنۍ 15 روزه ونیوله، وروسته به یې نه نیوله. کله به یې پکې ډېرې ورځې روزه وساتله او څه به یې نه نیولې. دې وجه نه روایاتو د حدیث کې راغلي دي چې میاشت د رمضان دا د الله میاشت ده، او میاشت د شعبان کم ته چې زمونږ عوام د شو قدر میاشت وي. فرمایي پیغمبر د خدای چې دا زما میاشت ده. شعبان شعب
خاخ ته وی شاخ ته نو دای ته شعبان په دی وجه وی چې انسان ته د دې روزي برکات عیسی په عیسی باندې نصیب کیږي او را نږدې کیږي عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی یوزل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ما سره په بستر باندې یو د شپې زما سترګې چوغړې دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو په خپل بستر کې زه حیران شوم چې د شپې نبی علیہ السلام چرته تللی دی خیال مې دا راغو چې چرته بلې بیبي ته به تللی وي نو زه را روانه شومه پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ګورم چې بقیع الغرقد چې عوام ته جنت البقیع وي په دغه مقبره کې کوم چې د نبی علیہ السلام مسجد سره او کور سره نږدې و نو جنت البقیع کې پیغمبر علیہ السلام ولاړ دی لاسونه مبارک یې چت کړي دي دعا کوي تر دې چې د هغه د مبارک ترخونه مولید او د هغې سپینوالی راته ښکاره شو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله ما ولیدو عرض مې وکړ د الله پیغمبره تاسو دلته راغلي حضرت فرمایل او زه په دې وجه دلته رالم چې په دې شپه باندې الله جل جلاله خاص رحم فرمایي او فاربو کې یو قبیله و بنو کلب هغه ګډو چیلو کې ډېر مشهور رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې الله پاک په دې شپه د بنو کلب د ګډو چیلو د ویختو او د وړۍ په مقدار باندې بندگان د جهنم د اور نه آزادوي احادیث و آثار کې راغلي دي چې دغه موقع باندې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عائشہ رضی الله عنها ته فرمایل چې ستاسو خیال له جذب تاسو رضیاتیا وکم او ستا نمبر به بل چاله ورکو زه نه کو خو په دې شپه باندې د الله خاص رحم راځي مشهور زمانہ محدث علامہ الشیخ ابو محمد عبد الحق حقانی دہلوی رحمت اللہ علیہ ما ثبت بالسنہ فی ایام السنہ کی لیکلی دی چې د الله تجلی او د الله رحم خو په عرش په باندې راځي خود دی شعبان دی مبارک شپه کې یو خصوصیت ته چې نور شپو کې نشته د شعبان دی مبارک شپه کې خصوصیت دا دی چې په دې شپه باندې سر د ماښامه د ماښام شروع کېدو سره د شپې راتګ سره الله جل جلاله خپل رحم و کرم متوجه کی اپ نور شپو کی آخر ایسا د شپه باندې الله رحمتونه نازلې نو دا ټول شپه د الله د طرف انوار او برکات او رحمتونه نازلې دعاګانې قبلي د رزق د اضافي فیصلېږي او اجمالاً طور د انسان زندگی لګلېږي او دا سړی به په دې شپه باندې مري دې تاریخ به مري د ده به واده کېږي د ده به حج په قسمت کې وي دی به دا کار کوي علماء کرام فرمایي چې دا خو اصلا لیلة القدر کېږي خو اجمالاً اختصاراً دې شپې سره متعلق شته امام اکرم رحمت الله علیه دا رایه ده إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين
فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا انا كنا مرسلين. اللہ تعالی فرمائی بے شک مونږ فیصله کړې ده د نزول قرآن فی لیلة مبارکه په مبارکه شپه کې انا كنا منذرین بے شک مونږ يرون کی تاسو لره فيها يفرق كل امر حکیم پدیش په باندې د هر مضبوط کار فیصله کی امر من عندنا دا فیصله او حکم دې زموږ د طرفه انا كنا منذرین بے شک مونږ يرون کی تاسو لره. اکثر عالمان وی دا لیلۃ القدر یادی دی آیات مبارکو کی لیلۃ القدر ذکر دی، لیکن ابن کثیر و قرطبی روح المانی وغیرہ د امام اکرم رحمت اللہ علیہ چلوی مفسر دی رائے نقل گئی چی دلتا دا پینلسم شپی دا شعبان ذکر دی پدیش پا باندی سجدہ عبادتون نشتا دی نور سے خاص خبری نشتا وہ صرف عام طور سڑے ذکر تلاوت نفل چی سنگ کئی اندغا نفل لیو کی احادیثو کی راغلی جی بدیش پا خصوصیت سر دعاگانی قبلی دعا اہتمام پکار دے اد ذکر اہتمام پکار دے تلاوت اہتمام پکار دے پس سبال بیا روجنی والمستحب پلسم شپه باندې عبادت او بیا په پنځلسم تاریخ د شعبان د دې روزه نیولم احادیث کې راغلي. بعض خلک د دې د فضیلت نه انکار کوي چې دا خو خاص آثار او حدیث په دې کې نه راغلي. نه، مولانا عبدالرحمن مبارک پوری تحفۃ الاحوزی شرح ترمذی کی پدیش پماندی تفصیلی کلام کړه دے او احادیث او آثار ذکر کړي چې دغه احادیث کوم د دیش په فضیلت راغلي نو دی کې دومره سختې نشته چې مکمل طور دی ضعیف شي، بلکې حسن حدیث هم بکشته نو لہذا د شپې منقبت او برکت دا ثابت او ظاهر راغلي. التعامل د امت خو ډیر زیات په دی راغلی چې د امت صالحان او بزرگان د دې شپې د رونولو کوشش کوي. امام ابن الماجد دیمیاتی رحمه الله یو حدیث ذکر کړی دی چې په کال کې 15 شپې دي چې څوک دا په عبادت کې تیری د قیامت د سخت نه به الله محفوظ ساتي او د قیامت د یری نه به محفوظ یو دهشت نه به محفوظي زړه به نمرې په هغه ورځ باندې چې په کوم ورځ د ټولو خلکو زړونه مړ شي پای کې یو د 15 شپه د شعبان دا بیا زه تاسو واضح تور ویم چې دې کې څه خاص جدا طریقه باندې نفل نشته، هم ساده نفل دي. بعضې خلک څه قیودات مویدات وي هغه ضروري نه دي. کور کې دې زنانه کوي نفلونه ذکر او تلاوت د ماسخام نواله تر سهار پورې سټه موزګاری کټول شپه نوی پاتې کیږي مو پاتې کیږي یو غنټه خو به سړی شغل کی 2 غنټې خو به سړی تیری ضروري نه چې دې لپاره به ټول شپه ویخ پاتې کیږي الله به ثواب کوي. او بعض خلکو دي کې ګوره د حد د زیاتواله خره دیګا دا لیټونو چراغانو پړق پړق دا اسراف دی، نفذ الخرجی دا شریعت کې نه دی راغلی. پدیش په باندې نبی اسلام او صحابه او د صحابه او بعد د امت د بزرګانو کثرت عبادت راغله، ذکر تلاوت نفل دعا الله ته جړه راغلی په سبال روزه نیولم راغلی. او پدیش په پیغمبر د خدای مقبره ته هم تللی کې سره په دې نیت باندې لاړ شي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پدیش په تللی نو ټیک ته بالکل
د دې نه علاوه نور شرطونه او رواجونه دي د خلکو خبرې دي د هغې نه ځان ساتل په ګرې کې څه فایده نه وي بیا الله پاک دې موږ تاسو ته د دې شپو د برکاتو نه حصه را نصیب کړي او برکت یې دا دی که نه چې په لږ وخت کې ډېر ثواب میلاوي په لږ وخت کې ډېره فایده میلاوي پیغمبر پاک صلی الله علیه و آله وسلم د شعبان د میاشتې انتهایی عظمت او تقدس بیان کړی د صحابو باره کې راځي چې روجې ته به شپږ میاشتې پاتې شوې نو صحابه کرامو به د روجې د نصیب کېدو دعاګانې کولې چې یا الله مونږ رمضان ته پاتې کړو د روجې میاشت مو نصیب کړي او بیا چې بیا روجې ونیولې نو شپږ میاشتې بیا دا دعاګانې کولې چې یا الله زمونږ دا روجې قبولې کړي روایاتو آثارو کې راغلي دي چې د رجب یعنی زبرګه میاشت به کله راوختله نو پیغمبر پاک به دا دعا کوله اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اے اللہ مونږ ته د زبرګې میاشتې برکت هم نصیب کړي د شو قدر د میاشتې برکت هم نصیب کړي د روژې میاشتې ته هم ورسې سبحان الله اللهم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان یا الله مونږ د پاره رجب او شعبان کې برکت نازل کی یعنی مونږ د پاره مزید د برکاتو نه ډک او د رمضان مقدس میاشتې تم ورسې نو دا د بزرګانو د صالحینو عام طور په دې ورځو کې عمل وی چې هر دعا کې دا وایي الله پاک دې موږ تاسو ټول د دې وخت او د عمر د نعمتونو نه مالامال کړي د خپل ژوندۍ قدر پکار دی پوه شئ کنه دا غړای چې ټک ټک کوي کنه خو خيار خلک وي وځه ستا د عمر په ونه باندې تبر دی چې گزار ورکړي او پته د مرګ نه لګي چې کله زموږ استاسو د دې دنیا نه سفر دی بیا د پاره په ژوندۍ کې داسې موقع ملاوي او کنه ملاوي په دې وجه د دې مبارک ورځو مزید برکات الله نصیب شي چې سړی ګناهونه پرېږدي الله جل جلاله ته توبه وباسي اصل شی توبه ده توبه په صدق سره چې الله جل جلاله ته موږ تاسو متوجي شو او دغه شانتي د الله د رضا طلب چې الله پاک زموږ تاسو نه راضي شي او الله جل جلاله زموږ تاسو د ټولو خاتمه بالایمان کی رب العالمین دې زموږ تاسو دا ناسته وینا قبول کړي الله کریم دې زموږ تاسو په ژوندۍ کې عمر کې شپو ورځو کې خیر او برکت نازل کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین